د کندهار 40 قدمه د بابر د یادګاري ډبرې پورټیکو. د کندهار 40 زینه د محمد بابر د یادګاري تختونو او برجونو څخه یوه ده چې ویل کېږي په 928 هجري قمري کال کې په ترتیب سره جوړه شوې ده. دا تخته چې په مخ کې تخت دی د قطب الغره په سر کې نقش شوی او د کندهار په زاړه ښار کې موقعیت لري. بابر د لوړو اخلاقو او مجلس خاوند و چې د غرونو په لوړو کې د یادګاري تختونو جوړول او د شرابو څښل خوښول چې هلته ښکلې منظره، میدان او تیز شمال وي. د جاسمې کوه د ډبرو تاریخي لیکنې باید دا هم شامل کړي چې د هغه یوه بله ډبره په کابل کې د شیر دروازې د غره په لوړو ارتفاع کې د لومړۍ زریزې د کلا په یوه برخه کې موقعیت لري. شمال ته مخامخ پورټیکو ته 40 مرحلې شتون لري چې له 3 برخو څخه جوړه شوې ده. دننه برخه په خپله پوښل شوې پورټیکو ده چې مستطیل 3 متره اوږده 2 متره پلنوالی او لوړ دی. تر هغه ځایه د پورټیکو داخلي برخه د یوې ساده کوټې په بڼه ده چې چت لري، پرته له دې چې په فارسي ژبه کې د داستان متن سره یو څو لیکونه وي. هیڅ جیومټریک او ګلابي سینګارونه شتون نه لري چې معمولا د اسلامي دورې ابداتو کې لیدل کېږي، په هغه کې کارول شوي دي. دویمه برخه د پورټیکو بهرنۍ برخه ده چې د پورټیکو په مخ کې د 5 مترو په اوږدوالي او 4 متره پلنوالي سره د پلیټ یا خلاص پای تختې په توګه نقش شوې ده. نور 3 هغه زینې دي چې بستر د غره له ښکته برخې سره د 44 ګامونو سره نښلوي. پورته ذکر شوی خلاص بستر د خپل مرکزی برخې څخه د شمال لوري څخه د غره د لمنو د ځمکې سره د 44 ګامونو په لوړ پوړ کې نښلول شوی، چیرې چې هر ګام 9 متر لوړ دی، 1 متر اوږد. د زینو په دواړو خواو کې له پورته څخه تر ښکته پورې یو فلزي بار شتون لري چې یقینا اصلي او د 40 زینو د جوړولو په وخت پورې اړه لري. د قوي شمالي باد له امله چې د زینې په لوړو ارتفاعونو کې تیریږي، پرته له دې چې رسۍ په ټینګه سره ونیول شي، پورته او پورته کول خطرناک او حتی ناممکن ښکاري. لیکوال وایي کله چې زه ځوان وم د سینې په پورتنیو برخو کې مې د رسۍ په ټینګولو سره په دې سیمه کې د تیز باد له امله د ویرې او خطر احساس کاوه. د کندهار د 40 پوړونو اصلي نوم د جهان پورټیکو دی چې د پورټیکو دننه په لیکونو کې یادونه شوې ده.
د پورټیکو په دوه خارجي کونجونو کې چې د ختیځ او لویدیځ دیوالونو سره وصل دي د حیواناتو دوه مجسمې زمریان په خپله د غره له بدن څخه نقش شوي دي. که پوهان میر حسین شاه په خپل کتاب بابر او رواق جهاننامه کې لیکي دا حیوانات په هیڅ صورت د زمري په څیر نه ښکاري او شکل زمري ته ورته نه دی. کیدای شي دا له دوو لاملونو څخه یو لامل وي. لومړی دا چې په ختیځ کې صنعت تل ایډیالیستي او په لویدیځ کې رښتینی وي. په ختیځ او لویدیځ کې د صنعت تر ټولو ستره نیوکه په لویدیځ کې ګڼل کیږي. بله خبره دا ده چې دوی په اسلام کې مجسمه جوړول حرام ګڼل او نه یې غوښتل چې د حیوان شکل په خپل اصلي شکل جوړ کړي. د لیکوال په اند د یاد شوي پورټیکو په دواړو غاړو کې د زمري دویمه مجسمه د پورټیکو د عظمت او جلال نښه ده. نو د دغو دوو مجسمو په لیدلو سره لیدونکی باید په یاد ولري چې د پورټیکو عظمت او د پیښې اهمیت چې د پورټیکو د هغه وخت لپاره جوړ شوی و پورټیکو ته په درناوي او شایستۍ سره وګوري. بابر په خپلو یاداښتونو یا بابرنامې کې په یو ځای کې داسې اشاره کړې ده چې د کندهار 40 زینې په خپله جوړې کړي دي. شابای او محمد قاسم د کندهار د غره مخې ته ناست وو. هلته مې ماڼۍ جوړه کړې ده. د 40 مرحلو د جوړولو تفصیل د پورټیکو د ننه په دیوال کې لیکل شوی دی چې په لاندې ډول لوستل کیږي. د 928 کال د شوال په 14 نیټه د هیواد د مینې په لمن کې رحلت وکړ. ستر کامګار چې د سلطانانو په اعتماد کې و د قیصر د پناه ځای په واک کې و. د پاچا محمد بابر په واکمنۍ کې کندهار فتح کړ او په ورته کال کې هغه د نړۍ لید پورټیکو جوړ کړ. د بابر لمړني وروسته کله چې همایون د هند په تخت کېناست کندهار د صفویانو او ګرګانیانو ترمنځ د سیالۍ ډګر شو او لاس په کار شول. له همدې امله د همایون د دورې پیښې په چهلزینه کې نه دي ثبت شوي. تر همایون وروسته د هغه زوی جلال الدین محمد اکبر په 1556 میلادي کال هغه په اګره کې تخت ته راغی او تر 1415 میلادي کال پورې د هند په شاهي تخت پاتې شو. په 1593 کال شابیک خان کابلی په خپله خوښه پر کندهار برید وکړ او ښار یې له مقاومت پرته محاصره کړ. دا پیښه هم په 40 مرحلو کې شامله ده.